په حقانیه مدرسه کې ستره چاودنه افغانستان کې د جهاد فتوا ورکوونکی پکې له منځه لاړ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د کوړه خټک حقانیه مدرسه چې د ډاکټر نجیب له وخت څخه نیولې او بیا تر جمهوریت پورې د جهاد فتواوې ورکولې او اوسنی مشر حمدالحق چې طالبان خپل شاګردان ګڼل کیسه یې تمامه شوه. تازه خبر دا دی چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت وایي د پښتونخوا په تر ټولو مشهوره مدرسه دارالعلوم حقانیه کې د چاودنې له امله د دې مدرسې مشر مولانا حمدالحق وژل شوی او ځینې کسان ټپیان شوي دي. دغه پیښه نن په حقانیه مدرسه کې چې پاکوړه مشهوره ده د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. د راپورونو له مخې د برید هدف د مدرسې مشر مولانا حمدالحق و. د برید له ځایه په خپرو شوو ویډیوګانو کې او انځورونو کې ښکاري چې د مدرسې مشر مولانا حمدالحق په ګډون یو شمېر کسان وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. پر همدې مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه د دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک په جومات کې برید غندلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي دا هم منلی چې په دې برید کې د مدرسې مشر مولانا حمدالحق وژل شوی دی. خو نوموړي په دغه برید کې د وژل شوو او ټپي شوو کسانو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د حقانیه مدرسې په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال ځانمرګه برید شوی او د مولانا حمدالحق په ګډون 4 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان هم دي. تر دې مهاله د یاد برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. یاده دې وي چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو استخباراتو اړوند المرصاد رسنۍ خبر خپور کړی و چې داعشیانو ته د هدفي بریدونو یو لیست اسپارل شوی و چې هغه کې د حمدالحق نوم هم شتون درلود. د یادونې وړ ده چې طالبان د پاکستان پوځ د داعش په ملاتړ او روزنه تورنوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.